عیسی ورور ته هم دعا وکړئ. الف کاف سین ټې نون ټې کسټمر وکړه دي. السلام علیکم. دوستانو ټول عیسی ورور ته دعاګانې وکړئ چې خدای روغ صحت ورکړي. زه د عیسی ورور سره هم بېګاله تماس نیسم. د امین الله دې صحت ورکړي. ورور سره هم بېګاله تماس. الله چې دلته مې دا شی چې کړی دا موبایل مې پیش نه وی که نه پرېږدئ که نه. دوستانو ټول عیسی ورور ته دعاګانې وکړئ چې خدای پاک ولې روغ صحت ورکړي. زه ورسره بېګاله تماس نیسم نو الله تعالی دې روغ صحت ورکړي او الله تعالی دې روغ جوړ کړي. هر هغه انسان مشکلاتو کې خدای دې ټول روغ صحت ورکړي. قربان مشم. ټول ورته دعاګانې عیسی ورور ته وکړئ. امین. روغ صحت ورکړي. زه به بېګاله ته تماس ونیسم. دوستانو دا څه چل شوی دی ولی الله؟ دلته دا د یوه جینۍ ناسته ده مړه دا ټول غول ده روان کړي یاره. دا دویم نمبر څه نوم دی؟ دا دویم نمبر د جینۍ څه نوم دی؟ زما دویم ګفټر څه نوم دی؟ دې کلیک که ده څه نوم دی؟ پینکی. اے پینک پینکی نوم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مننه. خوشحاله اوسئ. ډېر ډېر مننه. دا څه ژوند دی مړه. دا وله دا بیخي په خبره نه کوي. زه یې نه کوم راشئ راشئ تاسو یې وکړئ راشئ لرې که مړه څه مصیبت دی. قسم په خدای باندې غونډه ونیولي دغه سړي زامنو یو دانه سړی راولېږي دوه راولېږي درې والله چې ښه ورته ویې دغه سړي زامن ولا کوي. وایي دو هلکه تا کې یو خلک منتظري. قسم دی که دو دی په کونه ویم ولا دا وایي دا چل جینه بیا ولی ماکس ناچوم. ای جینه ای دختره ای گلز والله تو بسیار غلط کردی. والله تو یک دانه دختر هستی چیزا روان کردی. پوری سیستما غلط کردی تو. ای دا د سړي زامن دي. موسی لو یو برو اسکے اے پینکی تر سړي لوري جوکر اے آر ایچ لو یو بی دال ری بادرنګ دی لیکل شوی. اے ستاسو نوم دی ماړه ما نه هر څه هېر کړې که نه. دا داسې شی دی قسم دی ما نه هر څه هېروي. زما غني نوم دی. غني نه دی پرېږدي څوک وو. قسم دی غني ټولې خبرې رانه هېرې کړې. غني پنشمنټ وکړه. ولې زه هلک ته آواز کوم؟ مړه د هغه نه د خپل نه په سکو رګ ونیسه خو وینیسه. ولکه ته دا ځای دی دا دغه ځای باندې ښه کلک زور وکړه. ولکه ها صبر وکړه مړه. دا ځای دی که نه دا دا په دې زور ورکړه څه نو ولې دا خو بیا مړه زه به مې نیکه دغه ځای نه ونیوله وی ډېر ړقېږم د په سکو رګ مې دلې خطا ته الله اکبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو دا ډېر په عذاب ول کوي. والله د غول ټول دی جینې روان کړي. قسم په خدای ګورئ